بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن یو غیر سیاسی خبره تاسو ته وړاندې کوم چې یو مفتی صاحب دی، مفتی شاکر صاحب. هغه د عمران خان باره کې یو تعریف کړی دی. هیڅ شک نشته چې کم کارونه هغه کړي او منیر شاکر صاحب بیان کړي دي. تاسو به په خپله وګورئ. نو واقعي چې دا کارونه عمران خان ټول کړي. نو راځئ چې وګورو منیر شاکر صاحب څه وایي. ناظرین که دا چینل تاسو سبسکرایب کړی نه سبسکرایب یې کړئ، بل آیکن هم ووهئ. د عمران خان پالیسیانې موږ ډېرې د نږدې نه وینو او لیدلې مو دي. د پښتانو په باره کې د عمران خان ډېرې ښکلې پالیسیانې دي. د غریب اولس په باره کې چې د کم صحت کارډ رایستی دی او څومره کورنۍ په دې صحت کارډ باندې د څومره مصیبتونو نه بچ شوي دي، د دې حساب به په ورځ د قیامت کیږي. دنیا کې څوک نشي کولی. د عمران خان یو کینسر هسپتال د دې مقابله د پاکستان هیڅ سیاستمدار نشي کولی. د خلو خبرې جدا دي. د عمران خان په حکومت کې پښتونخوا سیمه آرامه وه. زمونږ په سیمه کې دماکې نه وې. زمونږ په سیمه کې د ډرون حملې نه دي شوي. زمونږ په سیمه باندې امریکې تیری نه دی کړی. او چې کله امریکې د دنه اډې او د دنه اجازت غوښته، د ورته ډېر صفا اپسلوټلی ناٹ ویلی و چې دا ټکی به تاریخ د سرو زرو په اوبو باندې لیکي، که څوک خفه وي او که څوک خوشحال. اقوام متحده کې د تقریرونه د اسلامي فوبیا په باره کې داسې واضح وي چې مسلمانان د دهشتګرد په نوم باندې یادولو غندنه د کړې وه. سعودي حکمران دنه تپوس وکړه چې څه غواړې راغلی. ده ورته وویل چې زما د ملک غریب خلک ستا په دې ملک کې جیلونو کې پراته دي، زه دا غواړم چې هغه د جیلونو نه راوباسي. مزدورانو سره خوارانو سره د ده کم چلن و چې په علاقه کې په پاکستان کې ځای په ځای د خوراکونو کمې مهمانخانې جوړې کړې وې. او هغې نه علاوه بنیادي خبره چې زمونږ سیاستمداران د امریکې دشمنۍ په خولې د امریکې دشمنۍ باندې سیاست چلوي. د دوی سیاست په دې چلیږي چې امریکې پسې یو څوک برنۍ خبرې وکړي، په حقیقت کې غلام وي. خو عمران خان هغه سړی و چې دا د امریکې سخت مخالف و او اوسه پورې مخالف دی. او دا جیل کې چې پروت دی پاکستان کې، هغه سړی څوک جیل کې نشي اچوی چې هغه د امریکې غلام وي. د چا پلار یې نشي اچوی. تاسو دا خبرې واورېدې. نو ضروري نه ده چې یو پاټی والا وي او هغه په دې باندې اعتراض وکړي. دا کارونه بالکل عمران خان کړي. چې کم یو پاټی والا هم ښه کارونه کړي د هغې تعریف کول پکار دي. ځکه چې موږ یو سړي له اوټ ورکوو د دې دپاره ورکوو چې یاره چې هغه موږ له څه د ښېګړې کارونه وکړي. نو یو پاټی له هم په دې اعتراض نه یې پکار او نه دی که د خفګان څه خبره شته. کم یو حکومت هم چې کم ښه کار کړی دی د هغه د تعریف مستحق دی. او یو سړی راشي اوټ والي او هغه هېڅ هم ونه کړي او هغه په هغه 5 کالو کې ښکاره هم نه شي، نو د داسې سړي تعریف بیا څوک کوي؟ نو ځکه پکار دا دي چې کوم سړی په دې ملک کې کار وکړي د تعریف مستحق دی. زمونږ خلکو له اوټ ورکوو نو پکار دا ده چې داسې سړي له اوټ ورکړو چې هغه زمونږ د دغه اوټ اخیستو والا او خیال وساتي. د ملک له ترقي ورکول پکار دي. ترقي هله کېږي چې ته یو ښه لیډر خوښ کړي. ناظرین دې کې څه سیاسي خبره نشته. ناظرین دا یو لږه شان ویډیو ستاسو مخکې چې ما کومه وښوده، نو واقعي چې دا د یو عبرت خبرې دي. او زمونږ حکمران له که هغه هر یو پارټي وي، نو الله دې هغې له وس ورکړي چې هغې یو نیک کارونه وکړي چې وروسته بیا موږ د هغسې تعریفونه کوو. نو انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به بیا ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.